برخی از مناطق اسعدآباد مرکز ولایت کنر یک بار دیگر از روشنایی نسبی برق بی بهره شدند. در 1.5 ماه این دومین بار است که شبکه برقی ولسوالی از فعالیت باز میماند. ستونزه دومره ډیره ده چې موږ په گاوند کې رسیږو موږ ته نه رسیږي. کارخانه خرابه شوې ده، منځ کې ده. یو ډینمو ګمان کوم چې جوړ لاغه نصیب جوړ کړی دی چې مسکارې پرې روان کړی دی. نور د کونړ د برق نه بیخي بې برخې شوی دی. خپله وینه چې نوره ختمه شوې ده، هغه د چلېدلو اعتبار نه لري. دغه اوس بېرته زموږ رئیس صاحب هم په دې حالو ځلو کې دی چې اوس لپاره یو انتقالي لین دغې کلی دی، په هغې کې اوس په اخته ده منډو را منډو کې. دې لپاره چې فابریکه جوړه شي دپاره شبکه ضرور ده. شبکې هم تقریبا د 2 میلیونو شاوخوا قرارداد تر لاس لاندې دی. دغه شبکه ورته قرارداد کېږي او شبکه ورته جوړېږي. با گفته آنان قرارداد بازسازی این شبکه که 3.5 میلیون دلار هزینه برمی‌دارد به یک شرکت اوکراینی سپرده شده بود که شرکت اوکراینی پس از آوردن برخی وسایل کار این شبکه را ناتکمیل رها کرده فرار کرده است. اما تاکنون حکومت در مورد اقدامی نکرده است.